د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. پاک دی هغه ذات چې یوه شپه خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لرې یعنې اقصا مسجد پورې بوت، کوم چې د هغه چاپېریال مو برکتي کړی دی تر څو چې په هغه باندې خپلې ځینې نښانې وګورو. په حقیقت کې همغه دی د هر څه اوریدونکی او لیدونکی. قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت، ستاسې ملګری نه بېلارې شوی دی او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پریښې ده. هغه له خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي. دا قرآن خو یوه وحی ده چې پر هغه نازلیږي. برلاسه ځواکمن یعنې جبرائیل علیه السلام ده ته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څېرې خاوند دی. نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېده. بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو. هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله، هره وحی چې هغه ته رسېدونکې وه. سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل. آیا تاسې په هغه شي باندې له هغه سره شخړه کوئ چې هغه یې په سترګو ویني؟ بېشکه چې د یو بل وار هم جبرائیل په راښکته کېدلو لیدلی و. د سدرة المنتهی سره هغه ځای چې نږدې ته د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی. په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل. د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نورو شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لویې نښانې ولیدلې.